سلامونه دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن یو ځل بیا د اکټیو وایس پیسیو وایس تشریح په پښتو ژبه کې د خپل انټنسیو کلاس شاګردانو سره نن ورځ به انشاءالله د سمپل پرزنټ ټنس نه فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټنس پورې پیسیو سټرکچر یې په پښتو اسانه ژبه تاسو سره شریکو. ښه نو راځو چې اکټیو پیسیو ته راځو. ګوره موږ په کلاس کې اکټیو پیسیو ټول ایکسپلین کړي دي سره د سټرکچر خو په اسانه لهجه کوم ځای کې سوال و پوښتنه و یا پوه نه شولې ضرور پوښتنه کوئ. صحیح ده؟ ګوره هر یو ټنس سټرکچر لري. اکټیو سټرکچر خو مطلب دا چې د سمپل پرزنټ ټنس نه والا فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټنس پورې خپل سټرکچر دي او پیسیو وایس بیا خپل سټرکچر دي. نو پیسیو سټرکچر سمپل پرزنټ ټنس دا سبجیکټ پلس is am are plus third form of the verb plus by phrase. صحیح ده کنه؟ ګوره سټرکچر ته لیکم چې دا سمپل پرزنټ ټنس والا ده. سبجیکټ ده پلس is am are او د ورب سم فارم به لګو ایکسلنٹ. تھرڈ فارم آف د ورب استعمالو او بل بای فریز به سره لګو. ښه سمپل پرزنټ ټنس کې یو کس جمله راکړي سنګولر سټرکچر پلورل علی پلیس کرکټ they go to school هر یو رقم چې جمله شي I go to school every day. go in transitive verb دا پیسیو ته نه چینج کېږي. صحیح ده؟ تاسو یو جمله جوړه کړئ سمپل پرزنټ ټنس کې Ali is a good boy. دا یو سټیټ ده خو اکشن کې جمله جوړه کړئ چې اکشن ای اکشن Ali plays cricket every day. ګوره دلته لاندې وګورئ Ali plays cricket every day. ګوره دا سمپل پرزنټ ټنس every day اکشن جمله ده. پرون مو ټنسونه ویلي دي او قانون خو اول دا چې د سنټنس سبجیکټ به آبجیکټ ته ځي او آبجیکټ به سبجیکټ ته راځي. همدا مو ویلي و که نه؟ نو دې کې دا د علي سبجیکټ ده او کرکټ یې آبجیکټ ده. نو دا کرکټ به سټارټ ته راوړو که نه چې کرکټ اوس دا راته وایي چې کرکټ یوه لوبه ده که ډېرې لوبې دي؟ نو کرکټ دپاره به از لګوم که ام لګوم که آر ځکه چې نو کرکټ از اوس د ورب تھرډ فارم به استعمالوم که نه نو د پلی تھرډ فارم څه شی ده؟ ایکسلنټ. کرکټ از پلیډ او اوس به بای فریز استعمالومه. بای خپله بای کله چې علي آخر سر کې راځي نو علي م استعمالولی شي او که علي په ځای هم لګی بیا هم صحیح ده. نو کرکټ از پلیډ بای علي. وګورئ همدا سټرکچر ګوره سبجیکټ پلس ایز پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز سبجیکټ پلس ایز پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز دا جمله پیسیو ته واوړېدله. صحیح ده؟ وګورئ یو بله جمله زه اړومه علي رایټس ا لیټر A letter is written by Ali. او که چیرې زه داسې وایم چې علي رایټس لیټرس آبجیکټ درل شو که نه بیا به داسې وایم چې لیټرس آر ریټن بای علي هلته بیا آر ته اړو. ته پوهېږې پرې ښه صحیح؟ نو دا د سمپل پرزنټ ټنس ده. تاسو ته پته ده چې هر یو دوه ټنس سره رابطه ساتي. نو ګوره دې پسې موږ سره پرزنټ کانټینیوس ټنس ده که نه پرزنټ کانټینیوس ټنس دې کې صرف دومره فرق ده چې د از ام آر نه پس به یو بینګ اضافه کوو. موږ دلته ویلو چې سبجیکټ پلس از ام آر پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز. اوس به دلته داسې وایو چې سبجیکټ پلس از ام آر پلس بینګ پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز. سټرکچر به دلته ولیکو چې سبجیکټ پلس از ام آر بینګ پلس ایکسلنٹ پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز. ایکسلنٹ ویری نایس. اوس ګوره پرزنټ کانټینیوس ټنس کې یو جمله راکوي همدغه جمله پرزنټ کانټینیوس ټنس ته واړوئ. علي از Excellent. Ali is playing cricket now. ګوره علي is playing cricket now همدا سیسټم ده که نه؟ علي پکې سبجیکټ ده پلیینګ پکې ورب ده او کرکټ پکې آبجیکټ ده. آبجیکټ به سر ته راوړو که نه نو زه به داسې وایم که نه چې کرکټ از نو از نه پس به څه اضافه کوو؟ ایکسلنټ. کرکټ از being او د پلی تھرډ فارم به څنګه لګو؟ پلیډ بای علي. وګورئ هماغه سټرکچر سبجیکټ پلس ایز پلس بینګ پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز. وګوره سبجیکټ پلس ایز پلس بینګ پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز. اوس کومه جمله چې ته ماته وایې په همدغه سیسټم به علي از رایټینګ ا لیټر ا لیټر از بینګ ریټن بای علي علي از ټیچینګ ساینس ساینس از بینګ تاټ بای علي. چې کومه جمله وایي دغه سټرکچر باندې به پیسیو ته اړول کېږي. دوه ټنسه وشو. راځو به ورپسې پرزنټ perfect tense داغه پیسیو سټرکچر د سبجیکټ پلس have has plus been plus by phrase. ګوره سبجیکټ د have has د او been د تھرډ فارم آف verb د by phrase به سره استعمالو که نه. نو ګوره یو جمله پرزنټ پرفیکټ ټنس کې ماته راکړئ I have taught English تھرډ فارم به استعمالوئ. ګوره د ویلې که نه چې I have taught T-A-U-G-H-T English
اوس ګوره قانون دا ده چې سبجیکټ او ورب آبجیکټ په پیدا کوو آی سبجیکټ شو کنه third form of the verb da kana English object da kana us object bas sar taradu che English us English ye washa bata kadira English da par has ka have English has al ta bin bosar izafi ko kana English has been our third form of the verb the teach da taught by me I bas ta me ta chanchi ugore subject plus has plus been plus third form of the verb plus by phrase subject plus has plus been plus third form of the verb plus by phrase Gura, I have written a letter. A letter has been written by me. Say that, I have taught the class. A class has been taught by me. Kana, I have read the topic. The topic has been read by me. Tuli amda sishwe kana poye ke pati bande. Us gura, present perfect continuous tense ki yo bin na pas में chi इजाफा को being में इजाफा को. Structure तो gura present perfect continuous tense. Gura subject plus have has plus مړه ته شي کېته ګډوډي مکو کنال ته خپوي چې ما سره مایک د مایک خبري راځي الته یار ګوره subject plus have has plus been او plus being been نه پس به چی اضافه کو plus third form of the verb plus by phrase به سره لګاو صحیح ده کنه لکه زه یو سنټنس در کوم کنه چې I have been teaching English I have been teaching English since 2000. زه 2020 نه انګلیش ټیچ کوم. اوس ما ته ګوره دې کې د آی سبجیکټ ده کنه او ټیچینګ ورب ده کنه او انګلیش آبجیکټ ده کنه. انګلیش به سٹارټ تړو چې انګلیش ګوره سټرکچر ده ګوره انګلیش has been excellent being او third form of the teach ده TAUGHT taught by I बस तो चेंज कीगी me ओगरा subject plus has plus been plus being plus third form of the verb plus by phrase subject plus has plus been plus being plus third form of the verb plus by phrase structure मुताबिक वर्ड इधर लगाना I have been writing a letter has been being written by me ओगरा I have been speaking English has been being spoken by me چې کوم یو وای همدغه سټرکچر چې تا ته یاد وسیږي ته به ډایرکټ پیسف تاړه ولا شي څلور ټین سم وکړه مسله شته راځو به past family ta kame family ta past اول د simple past tense ګوره simple present tense کې خو مونږه SMR لګول کنه اوس په present continuous tense کې به simple past tense کې به was ور لګو بس دا فرق ده دا سه subject plus was were plus third form of the verb plus by phrase I played cricket yesterday kana اوس دې کې دا آی سبجیکټ ده کنه تاسو پوهیږئ پلیډ موږ سره سیکنډ فارم اف ورب ده کنه او کرکټ موږ سره آبجیکټ ده آبجیکټ به سٹارټ ترړو چې کرکټ اوس کرکټ یو لوبه ده کډيري دي واز کور نو کرکټ واز او third form of the verb د پلی چې شه ده همدغه پلیډ نو بای می وګوره subject plus was plus third form of the verb plus by phrase subject plus was plus third form of the verb plus by phrase اماغه سټرکچر په مطابق پیسف تواړي ده کنه وګوره I wrote a letter yesterday a letter was written by me yesterday I watched the movie yesterday the movie was watched by me yesterday اماغه سیستم کې پیسف تاړول کیږي پوهیږئ سوال پوهیږئ تاسو ته پوهیږئ ښه صحیح ښه نو راځو به اوس پاس کنټینوس ټنس ته کوم ټنس ته ګوره پاس کنټینوس ټنس کې ګوره څنګه چې سمپل پاس ټنس کې موږ واز ور لګاو دلته به د واز ور نه پس څه شی اضافه کوو بینګ اضافه کوو نو ګوره پاست کنټینوس ټنس دا څه به کوو سبجیکټ پلس واز ور plus being excellent very nice plus being plus by phrase دغه سیستم کې وګوره یو جمله راکې پاس کنټینوس ټنس کې I was teaching English for example اوس کله چې جمله منګه I was teaching کې د کې بس subject او verb او object درې وړه پیدا کوو منګه I was teaching English د کې موږ سره subject I ده کنه verb teaching ده کنه English object ده کنه نو راځي English به start تړو کنه چې English د پر وڅ لګو was او د was نه پس بس اضافه کوو نو English was being او د teach third form excellent third no by خپل by I بس ته چن شي می وګوره subject plus was plus being plus third form of the verb plus by phrase subject plus was plus being plus third form of the verb plus by phrase I was writing a letter was being written by me I was driving the car was being driven by me صحیح ده کنه وایي کې سپیشل دا د پاس کنټینوس ټنس ده اوس راځو پاست پرفیکټ ټنس ته چې شته پاست پرفیکټ ټنس
ګوره اول خو یو خبر یاد ساته په ټنسو کې تاسو تماویلو پاس پرفیکټ ټنس کې د کلاسونو دوه برخې یو کلاس مې ګوره I had studied school دا یو کلاس شو کنه by the time I started college یا before I started college د کالج شروع کول نه مخکې ما سکول ویلی وو دا پیله کلاس کې به سبجیکټ او ورب آبجیکټ پیدا کړي دا به پیسف ته واړی دویم کلاس چې څنګه لیکل شوی مقصې به لیکي سره اوس وګورئ زه یو جمله تاسو ته لیکم چې I had studied school before I started college I had studied school before I started college دا سیستم کې او سټرکچر یې څنګه ده سبجیکٹ به لګئ هیډ به لګئ بین به لګئ او ورب څوم فارم تھرڈ فارم آف د ورب به لګئ او بای فریز به لګئ صحیح ده که نه وګورئ I had studied school before I started college I چې شی ده سبجیکټ ده که نه studied تھرډ فارم آف د ورب ده که نه او سکول ابجیکټ ده که نه اخوا ته به خپل کار کوي پوه شو اخوا ته به خپل کار کوي اخوا زموږ کار نشته ده نو سکول به سټارټ ته وړو که نه نو سکول لپاره بیا هډ به استعمالو که نه او بین به سره استعمالو او د دې سټډي تھرډ فارم څه ده همدغه سټډي نو سکول هډ بین سټډیډ بای می او اخوا جمله بیفور آی سټارټډ کالج اب خپل سره لیکي هغه دویم کلاس چې د پیسف ته نه چینج کیږي په پاس پرفیکټ ټنس کې صحیح ده I had been driving the car before I ... no the car had been driven by me I had been driving the car sorry the past perfect continuous I had driven the car had been driven by me پوه شئ په دې باندې ټول پوهېږي سهیل ته پوهېږي پوهېږي تاسو ښه راځو په پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس ته ګوره پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس کې به دومره کوو که نه چې د بین نه پس به چې اضافه کوو ګوره سبجیکټ به لګوو هډ به لګوو بین به لګوو او بین نه پس به چې اضافه کوو بینګ به لګوو د ورب څوم فارم به لګوو او بای فریز صحیح ده که نه لکه زه اوس یو سنټنس وایم که همدغه سنټنس درته وایم چې I had been teaching English بس اخو دویم کلاس سره زموږ کار نشته سبجیکټ شو ورب شو ابجیکټ شو نو آی پکې سبجیکټ ده ټیچینګ پکې ورب ده او انګلیش پکې ابجیکټ ده انګلیش به سټارټ کړو چې انګلیش had been being دلته being اضافه کوو که نه had been being او د ټیچ تھرډ فارم thought بای خپله بای شو آی به می ته چینج کړي English had been being taught by me I had been driving the car had been being driven by me I had been writing a letter had been being written by me نه پوهېږې پې سپیشل دا دې اته ټینسونه څلور ټینسونه به اوس دې سیټ ته وکړو ګوره فیوچر فیملی لږه زیاته ده ولې فیوچر فیملی کې دوه سټرکچر دي یو ویل سټرکچر ده یو بګیوینګ ټو سټرکچر ده ګوره سمپل فیوچر ټنس ده موږ سره سمپل فیوچر ټنس پیسف سټرکچر ده موږ سره سمپل فیوچر ټنس سبجیکټ پلس ویل او یا بی ګوینګ ټو دې دواړو کې بیا لګئ پلس بی پلس تھرډ فارم آف د ورب پلس بای فریز صحیح ده که نه دا پیله بګوینګ ټو کې چې دا بی ده د دې نه مطلب از ام آر ده دا بی څه مطلب او دا بل بی دا سټرکچر ده دا به خپل هم دا بی استعمالوي صحیح ده لکه زه اوس وایم علي will teach maths tomorrow صحیح ده که نه نو دا د علي سبجیکټ شو ټیچ ورب ده او میتھس یې موږ سره آبجیکټ ده میتھس به سټارټ تړو که نه چې میتھس will وګوره میتھس will be او د ټیچ تھرډ فارم څه ده taught by ګوره دلته علي دپاره هم لګولی شي علي هم لګولی شي subject plus will plus be plus third form of the plus by phrase subject plus will plus be plus third form of the plus by phrase نه اوس بګوینګ ټو ګوره که سنټنس په ویل کې جوړاوه په ویل سټرکچر باندې به پیسف تاړی که سنټنس بګوینګ ټو کې جوړاوه بیا په بګوینګ ټو کې پیسف تاړی اوس ګوره بګوینګ ټو کې زه اگزامپل جوړم چې علي is going to teach English tomorrow اوس ګوره دا علي سبجیکټ شو ټیچ ورب ده او انګلیش یې موږ سره آبجیکټ ده دلته دا ګوینګ ټو تللو ته نه وایي دلته دا ګوینګ ټو د ویل په ځای راغلی اکزیلري ورب ده پوه شوې نو راځئ دلته موږ سره ګوره انګلیش به سټارټ تړو که نه چې انګلیش او تاسو ته ما ویلي وو که نه چې دا بګوینګ ټو سټرکچر چې لګو دا پیله بي اس ام آر ته وایي سا دا پیله بي چې ته وایي اس ام آر ته وایي نو انګلیش از که انګلیش ام که انګلیش آر انګلیش از او ګوینګ ټو خپله ګوینګ ټو انګلیش از ګوینګ ټو او دا بي او ټیچ تھرډ فارم ټاټ او بای خپله بای او علي دپاره به هم استعمالو وګورئ سبجیکټ پلس بی ګوینګ ټو پلس بی پلس تھرډ فارم آف در پلس بای فریز
subject plus be going to plus be plus third form of the plus by phrase. Okay, Ali is going to write a letter. A letter is going to be written by Ali. Ali is going to drive a car. A car is going to be driven by Ali. Say that Ali will drive the car. A car will be driven by Ali. Ali will write a letter. A letter will be written by Ali. پوه شو په دې باندې مسله شته ډېر ښه راځو به فیوچر کنټینیوس ټنس ګوره فیوچر کنټینیوس ټنس همدغه سټرکچر ده خو د بي نه پس به چې اضافه کوو بینګ نو دا د فیوچر کنټینیوس ټنس ګوره سبجیکټ پلس ویل اور بی ګوینګ ټو یا به ویل لګئ یا به بی ګوینګ ټو لګئ پلس بی پلس بینګ plus third verb plus by phrase صحیح ده کنه لکه زه اوس وایم علي will be teaching science. Ali will be teaching science. Yeah, teaching maths. Ali will be teaching maths tomorrow. هر څه چې لیکي بس ټایم پکې خپل لګوایلی شي ګوره علي سبجیکټ شو ټیچینګ ورب ده او میتھس object ده میتھس یو سبجیکټ ده کنه نو میتھس will be نه دکی او سوري will be being excellent very nice ګوره دکی زه کنفیوز شوم میتھس will be being او third form of the thought by Ali the purpose استعمالو هم یا Ali ولګا یا هم ولګا وګوره subject plus will plus be plus being plus third form of the plus by phrase او که be given to کی جمله وا چې Ali is going to be teaching English is going to be being taught by Ali وګوره sentence د تلی کما چې Ali is going to be teaching maths همدا سیده کنه نو دلته به لیکم چې maths is going to be being taught by him. Maths is going to be being taught by him. I'll do that. Mister, Farisab. I'll come. Camera lagi dale shore rawali. Dalak dan na gao. Da shore dil theater. Zam chilaga khote une ki. Mang video da. Mang video da shore rawali no. نه نه خیر دا هغه ته معلومه لګ کشکې یار پرون منګه څنګه ولا څه ویډیو دا یار نه نه دا سټاپ دا به کټ کوم مسله جوړ کړه ها لګ پکې انټرټینمنټ د پاره ټایم استلم پکار خیر دا پکې انټرټینمنټ شوري جوړ کې یار ना पूरी future continuous tense बने okay Ali will be teaching English will be being taught by Ali Ali will be driving a car will be being driven by Ali पूरी शुभ दे बंदे राजू बोस future perfect tense ता चिश्ता perfect tense गोरा future perfect tense subject plus will or be going to plus have plus been plus third form of the verb plus by phrase ګوره چې دې کې بن ده کنه future perfect continuous tense کې بیا بن نه پس یو being اضافه کو کنه وګوره Ali will have eaten rice before he comes home یعنی Ali به وريجي خوړلې مخکې دې نه چې کور ته راشي د Ali subject شو eaten the third form of the verb دا rice object دا object بسر تړو کنه چې rice will have been excellent eaten by him before he comes home صحیح ده کنه او که begin to structure Ali is going to have eaten rice is going to have been eaten by Ali او ګوره future perfect continuous tense ګوره future perfect continuous tense البته بچې کو همدغه structure ده چې subject به لګاو will به لګاو be going to به لګاو صحیح ده کنه be going to به لګاو have به لګاو او have نه پس been او been نه پس being plus third form of the verb plus by phrase صحیح ده کنه اوس ګوره زه example در کومه چې Ali will have been driving the car ګوره Ali will have been driving the car بس دویم کلاس نه چینج کو the car will have been being no will have been being of the drive third form چه driven by him یا by Ali
او اخوا جمله پیسف ته نه چینج کیږي. Ali is going to have been driving the car. The car is going to have been being driven by Ali. دا د دوله زمانه ټولې ختم شوې. مسله شته پکې؟ امپیریټیو سنټنس درته ښیم هغه کې بیا موږ سټرکچر و چې لیټ پلس آبجیکټ پلس بی پلس تھرډ فارم اف ورب کوو که نه دې سیسټم کې. ګوره یو څوک امریه جمله درته کوي که نه دغه سټرکچر نه بیا کار اله. ګوره لیټ پلس آبجیکټ پلس بی پلس تھرډ فارم اف د ورب پلس بای فریز. یو کس درته وایي که نه چې اوپن د ډور اوپن د ډور موږ سره امر ده که نه لیټ به ولګئ او ډور به سټارټ ته راوړي آبجیکټ به سټارټ ته راوړي که نه لیټ د ډور بی دلته بی وګوره بی اوپن د ډور بی لیټ اجازه اخیستل لیټ د ډور بی اوپن هلته اجازې ته ویل کېږي. برینګ می ګلاس اف واټر لیټ د ګلاس اف واټر بی براټ. صحیح ده که نه اوپن د ونډو لیټ د ونډو بی اوپنډ که نه دې سیسټم کې. او بله که چیرې یو کس WH question کې تاسو ته ما ویلي when we want to change WH questions to passive voice so the WXSV formula is used. The WXSV formula, WH word, auxiliary verb, subject verb formula is used and the preposition by is used before who and who is changed into whom. Who به who ته change کوم کنه لکه who teaches English, by whom is English taught. همدا سیستم کې موږ ویلو کنه. او په yes no question کې موږ دا ویلو کنه when we want to change yes no questions to passive voice the auxiliary verbs do, does, did are changed to be verbs. Is, am, are, was, were کنه دې ته change کوو کنه. Does she teach English? Is English taught by her? This system کې کوو کنه. Did you pass the test? Was the test passed by you? دغه سیستم کې پیسف ته اړه وکنه. دا WH questions yes no questions imperative sentences شوي. څه مسله اوسېږي پوه شئ په دې باندې ښه سپیشل اوکې. ما ډېره زیاته تعدي کوله تر څو ویډیو هم وشي او تاسو هم پوه شئ. امید لرم چې څه غلطي مو پکې نه کړي او امید لرم چې تاسو هم څه نه څه پوه شئ اوسېږئ. نه شم کولی چې ویډیو دومره نږدې کړمه چې دلته په چاټ کې هم هغو ته په ویډیو کې ښکاره شي او تاسو ته هم ښکاره شي. تعداد هم ماشاءالله زیات و خو مطلب څه کسان راغلي هم نه دي. دوران نه ده راغلی داسې مروان نه ده راغلی واحد نه ده راغلی داسې ډېر تعداد نه دی راغلي خو بیا هم موږ خپل کوشش ډېر وکړو چې په اکټیو پیسیف پوه شو. صحیح ده پوه شوي یاستئ عیسی ته پوه شوې الادین ریل وایه داسې نه چې د ویډیو دپاره به ته یس وایې. ګوره یو خبر یاد ساتئ که نه اکسرسایز کې مختلف رنګ جملې اوسېږي. ته اکسرسایز کې چې زه تا سره کښېنم او ته ما ته وایې چې دا اکسرسایز چې زه دې پوه کړم ته بیا خپله وایې چې دا څومره اسانه و چې ته خپله سوچ کې سړی پرې نه پوهېږي. ته ما ته یو ځل اکسرسایز وښیه انشاءالله تعالی چې یو ځل ما درته پیدا ور وکړه پوه شولې چې انشاءالله ته هېڅکله به درنه هېر نه شي. ته ما صرف اکسرسایز وکړه. اوس دلته هماغه 12 ټینسز وې که نه پیسیف امپیریټیو سنټنس مې وکړه یس نو کوېشنس مې وکړه WH کوېشنس وکړه وګوره کوم ځای مسله ده څومره اسانه و. اکټیو پیسیف ټول همدغه شی دي. حتی دومره د ویډیو په سترګه وایم ویډیو ګوره زه پټوم نه چې دغه اکثره ټیچران اول ما خپله مخکې چې زه جونیر وم اکثره استادان چې انټنسیف کلاسونه ټیچ کوي ډکې ټیچ کوي ډک کتابونه ډکي هغه نه ډک نه ایکسپلین کوي. اوله کې څوک هم دومره تکړه نه وي ته اوس شاګرد دی کرا به ایکسپرټ کېږي کرا به پوهېږي چې اوس هم ته دومره پوه شوې که نه شکر وباسه او تا ډېر څه زده کړه که نه. ښه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مې تر پایه وکتله. ښه وخت تر بلې ویډیو الله حافظ. بنده شوې خو نه ده او که نه یار